تراتا غوکشا مسلمانا زواقعا دا محمد بیانو ما داسی اخلاق دا پاک نبیونو چی عیسایان و یهودیان تزاری دنا دا یهودیانو یو بودائیوا دا پاک رسول ورت چاکڑیو غیبتنا خلقو ویلی یو جادو گردنو ډیری اثر دی خلق دین اړوینا هغه بډای پدې خبر شو کډ پسر شو د زنګل پلوري زنا پلارت لا جړې دلنو داس کول بای خیری وزارنا ده غزوال تخت دلنو چیلم خاپ جهان دی رحمتنا شودا بډست لستو ماننو کل روانه کل لاندې غرزیدلا نشته په دنیا کې بل داسې محترم راشد رسول په قدم کېږده قدم نشته په دنیا کې بل داسې محترم راشد رسول په قدم کېږده قدم د پاک رسول په قدم کېږده قدم چې پاک رسول ناسا فراغلونو د دې بډای د حال یو کړ تپوسنا بډای ویل دلته یو ځوان دینو نو محمد د جادوګر بلل شنا ډیر په خبرو کې جادو ده چاته چې ګوري د خپل دین وینځلا سنا د پاک حضرت کمال ته ګورنو د بډای پړنی کړو پسر ور سر زنا د پاک حضرت کمال ته ګورا چې د دښمن د پاره هم کړی تکلیفونه د پاک حضرت کمال ته ګورنو چې پکړی د ډیر زنګ وهلی زړونه د آبادۍ لری لاړه چې پند کې خو رسول اخلي رخصتنا بډای ویل زلمی سوکینو تا خو زما سره ډیر کړ تکلیفونه نشته په دنیا کې بل داسې محترم د پاک رسول په قدم کېږده قدم نشته په دنیا کې بل داسې محترم د پاک رسول په قدم کېږده قدم د پاک رسول په قدم کېږده قدم بډای ویل زلمی سوکی تا خود زما سره ډیر وکړ تکلیفونه ستا غوند نیک په دنیا نشتنو دې ځان ځانې کې څوک د چا په خرازینا که مزدوري غواړي چې درکړم تا خو په ما باندې ډېر وکړه احسانونه نبي سرور ورته فرمایلو زه د احسان د چا نه ناخلم بدلونه ته یې کمزوري و بډای دی په ما فرض د بډاګانو خدمتونه دعا کوه الله دې مل شنو ما ته اوس راکړه اجازت چې در نظما بډای ویل ستا دې قسم وي نام دې خایه داسې چرته دې پرېږدما پاک محمد ورته ګویا شنو زړه یې رڼا شو پې نازل شو رحمتونه بډای ته وایي هغه زه یما ته چې د چا نه پټې دی په ځنګلونه زه خو هغه محمد یما زه د رحمت سوري د هر چا په سر یما بډای په زار په قربان شو
ویلی لتانا ټولا ټولا قربان شما ته په صورت باندې انسانی نور د نور ډکی فرښتې درل رازینا بوډای گویا په کلمه شوا د لا اله الا الله کوي ذکرنا د پاک حضرت داسې اخلاقونو اوس امت په ګډو وډو لارو زینا نشته په دنیا کې بل داسې محترم د پاک رسول په قدم کېږد قدم نشته په دنیا کې بل داسې محترم د پاک رسول په قدم کېږد قدم د پاک حضرت داسې اخلاقو اوس امت په ګډو وډو لارو زینا په ګناهونو کې اخته شنو د آخرت دور زینا کو فکرنا هرتی ننم د پاک حضرت دے پا گمراہ کی خکل وقت برباد وینا ظلم ستم کلی رشوت اخلینو گناہ گناہ نگنی زان برباد وینا چی گناہونا پیغمبر شی نصیب خوار شی گناہگار خور لزینا زانتی قربان کا عمر زینو چی پا قیامت دی پاک حضرت ملگری شنا نشتا پا دنیا کی بلداس محترم د پاک رسول پا قدم کیگ دا قدم نشتا پا دنیا کی بلداس محترم د پاک رسول پا قدم کیگ دا قدم د پاک رسول پا قدم کیگ دا قدم منکر نکر چه جواب غواړي زواسطه د پیغمبر باور کوما الله بادشاہ رسول وزیر دینو زد وزیر په وسیله بادشاہ لزما مدینہ خار لگا جنت دے زید حضرت دے سکونت پکی کوینا اللہ رحمان رحیم کریم دے زگنانگار تی دا بخشش قوم سوالنا اللہ رسول بدر خوشحالوی سوک چی پسر د یتیم را کا گلا سنا اللہ رسول تب نزدی وینو هغه بند چی خوار غریب خوشحال وینا شولی ماڑای دا کسرا لنگی دا آمینی پغی کی نورو زلیدنا تیاری پناشوی رنا راغلنو دخد حبیب پا جہان کی خو قدمنا اسلام کشتے کفر دریاب دے شیطان ظالم پا دریاب کی غرق بنا افسوس افسوس ارمان ارمان دے نو مسلمان دے د شیطان کوي کارونا افسوس افسوس پا مسلمان دے بخشش گرال دے د دین جرلی پری کبینا افسوس افسوس ارمان ارمان دے نو نن مسلمان پا گڑو وڈو لارو زینا مبارک راکڑی علماء زمن جور د پاک حضرت دروزی شما پا مدینہ کی بوسی گما زبے جالے دروزی ہر وقت کلوما بعد سبا چیزی اسربتا پا پاک حضرت باندی نوائی السلامنا پا مدینہ کی می جانال دنو دکو
کوسو خاورې بیرانج د سترګو کړما نشته په دنیا کې بل داسې محترم د پاک رسول په قدم کېږد قدم نشته په دنیا کې بل داسې محترم د پاک رسول په قدم کېږد قدم د پاک رسول په قدم کېږد قدم